السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حمیده و مسلم وبعد. یو محترم ورور یو معامله پکې نشر کړې ده، شیر کړې ده. هغه معامله داسې ده چې څه کس ته چاته به 1,20,000 یو لک شل زره روپۍ به ورکړي، بیا به هغه ورته 3 میاشتې بعد ګټه ورکوي، حتی که د 2 میاشتو نه مخکې خپلې پیسې وغوښتي بیا ګټه پکې نشته. جناب محترمه، په دې مسله کې 3 مشکل دي. اول مشکل دا دی، دا عقد مضاربت نه دی. عقد مضاربت ځکه نه دی چې په دې کې معامله دا ده چې د پیسې ورکوي، هغه ورته په بدل کې یو رسید ورکوي. بله دا ده چې دا مشارکه هم نه ده، ځکه چې دی صرف پیسې ورکوي، هغه پکې 1 روپۍ هم نه اچوي. او که دا بیع شي نو دا بیع د ما لم یقبض ده. یو شی د په قبضه کې نه ورکوي، بس هسې ورته یو کاغذ ورکړی دی، نور هغه د کاغذ په حساب ورته 15 مرلې ځمکه ورکوي، نور نه ځمکې تعین شته دی، نه ابراز شته دی، نه ځمکه ورته جدا کوي چې دا ستا ځمکه ده. که د 1,60,000 روپۍ په کار وي، او که دا ځمکه اخیسته، او که دا جومات ته ورکول، او که هبه کول، او که خرڅوله، نو داسې بیع د ما لم یقبض ده. او بیع د ما لم یقبض نه خو رسول الله منع فرمایلی، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع ما لم یقبض. هغې نه خو رسول الله منع فرمایلی، حدیث دی په دې کې. نو نه عقد مضاربت دی، نه عقد مشارکت دی، او دغه رنګې نه بیع ده. نو چې دا 3 واړه نه دي، نو دا کومه معامله ده؟ شریعت کې خو دغه معاملې د څو صورتونه لري، نو یو خدا د دې وجه نه ناجایزه ده. دویمه دا ده چې په دې کې تعلیق التملیک علی الخطر دی. ګټه شپېته کېدای شي د دې سړي ضرورت پیښ شي، او 15 ورځې مخکې د خپلې پیسې وغواړي، نو بیا به ولې ګټه دته نه میلاویږي؟ لکه دا په معامله کې یو شرط هم دی، او نه دې نم صراحتا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی. رسول الله فرمایي نهى عن بیع و شرط. رسول الله خو په بیع کې د شرایطو نه منع فرمایلی ده. که داسې دې وکړل بیا به بیع صحیح وي، او زما ستا معامله به ټیک وي، او که نه داسې دې ونه کړه بیا به معامله ټیک نه وي. د دې اجازه خو شریعت کې نشته. نو دا بیع د څو وجو نه ده، دا بیع خو نه ده، خو دا معامله چې دا کم دوی کوي را سره، نو دا راته د څو وجو نه ده چې غیر شرعي ښکاري. د دې وجې نه دا مزیداره نه ده. که تاسو سره څه بل صورت وي او هغه صورت یې موږ ته پیش کړي، نو بیا به سړی هغې د جواز او عدم جواز په باره کې سوچ وکړي. فعلا خو چې دا کم صورت تا پیش کړی دی، په دې صورت کې خدا معامله ناروا ده شرعاً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.